ګرده ورځ ته شیطاني ده. د ګنبازه زوه پلار دې کین کړی و که دې نیکه کړی و چې ته یې که د کور خراب یې زوه دا ژوند په مسخره نه تېرېږي. دا ژوند کالي غواړي، ډوډۍ غواړي، پیسې غواړي او پیسې چې دې په خواري پیدا کېږي. اوس دا ژړاوي مړاوي پرېږدوه، پر دوکان دې کښېنه. زه ځم بازار ته یو شی می راوړمه، چا ته پور مور کوه او ایله ایله خلک دلته پر دوکان مه پرېږده. پاته سو پر دا نعناع او پر دا پیاز او پر دا بانجان یو څو اوبه در سره واچوه. سلام علیکم سمه جان کاکو. سهار دې جوړ یې په خیر یې؟ الله دې غم راکو. اوس ولې زه باره راځم دستي. څه کوې سمه جان اکا چیرې روان یم؟ موږ د خدای دوست جغت وکړي دلته راغلو سړی سمه جان اکا سره به ګوړی کښېنې بانډار به وکړي. زه مو بازار ته سودا مودا د دوکان ته راوړم. څه وایه بازار ته ځې؟ په خدای زم کار لرم ته ودرې سمه جان اکا دواړه به یو ځای ولاړ شو. ته راکړه وروره یو سګرېټ یو دانه. راځه ګلو جانه. راځه. دا څونه سیمټ دی؟ دا سیمټ لږ کم وراچوه. زلمي ویل سیمټ یې ډېروه. ته د زلمي دا پرېږده، څه چې زه درته وایم هغه کوه. دا سیمټ لږ کم وراچوه. پهلوانه بله ورځ ما تا ته څه وویل په دفتر کې چې ما دا سیمټ لږ کاروه. کور مې پوره خرابه یې که څه کیسه ده؟ کاکوله خو ما ورته وویله دی په ژبه نه پوهېږي زوروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر. زلمی په دغه مساله کې څونه سیمټ مو کار کړی دی؟ مسلمانه خو لږ احتیاط ورسره کوئ. سیمټ اوس هم لږ دی، تاسې خپله وګورئ. ډایرکټ دغسې معلومېږي. ده وکتله نو ځکه یې درته وویل زوروره. ما بله ورځ هم تا ته وویله چې دا سیمټ لږ کاروئ. څه سره په خبره نه پوهېږي، سیمټ ور لږ کړه. ګوره ته تر اوسه لا په دې کارو نه پوهېږې. په دې کارو موږ ښه پوهېږو. څه چې درته وایو هغسې کوه. پوه شوې؟ اوس ولې What? Cool, what are you doing? You get the normal idea? Yeah, yeah. So much of that will happen.
زه خو درته وایم چې نور دې دا معلمې پرېږده دا کومې پیسې چې دوی تا ته درکوي دا خو ستاسو په تګ او راتګ کې ځي زما په خوله که تلې په خپله مځکه کې کار وکړې تر دې به ډېرې وګټې کاکا جان زه خو معلمې دې دپاره نه کوم چې پیسې وګټم زه غواړم چې د دې سیمې کوچنیانو ته خدمت وکړم ګوره وراره دا ژوند په مسخره نه تېرېږي لږ فکر وکړه ټوله مځکې چې دغسې ولاړې دي په دې معاش به ولاکه شل شي سرګله په څه فکرو کې ډوب یې څه درته وایم زلمی ځوان هېڅ نه پوهېږم چې زه څه وکړم دې خلکو خو زما زړه د ژونده سره تور کړي ولې څه کیسه ده خدای دې خیر کړي زلمی یاره څوک چې په دې دنیا کې نه مور ولري نه پلار ولري د هغه انسان به څه ژوند سرګله وروره مور پلار که نه لرې شکر دی هغه د اکا خو لرې او بیا زه ستا څخه د مایوسي خبرې اورم تا د مکتب په دوره کې لا موږ ته ویل چې ځوانان باید مایوسه نه سي نو ته اوس ولې دا خبرې کوې مور پلار دې خدای وبخښه د مایوسي خبرې مه کوه ځکه چې خدای تعالی ناراضه کېږي ته راته ووایه زلمی یاره زه څه وکړم اول یې راته ویله چې پوهنتون پرېږده اوس بیا راته وایي چې معلمي پرېږده په مځکه کې کار وکړه زه اوس په دې نه پوهېږم چې زموږ د ژوند انتخاب دوی ولې کوي ولې پر څه شي باندې ته وایې چې معلمي پرېږده نه پوهېږم خو بس دا راته وایي چې په خپله مځکه کې دې کار کوه تا نه ورته ویل چې هغه دې په مځکه کې هم کار کوم او بل معلمي خو یو سپېڅلې دنده ده نو زه ولې معلمي پرېږدم کاشکې دا خلک په دې پوهېدلی د دې خلکو سترګې د ناپوهۍ تور تیارو ړندې کړي دي او غواړي چې نوی نسل هم په دغه تور تیارو کې ژوند وکړي چې یو څه ورته ووایي جوابونه راسره وایي او بیا ته ووایه زلمی موږ باید پټه خوله پاتې سو چې دوی هر څه ووایي هغه باید موږ ومنو دا امکان نه لري خیر خدای مهربانه دی ته خپل کار کوه ته مایوسه کېږه مه خدا به هر څه اسانه کړي انجینر صاحب بله ستا په فکر دا پروژه به موږ لاسته راوړو کومه پروژه اتاګوله دغه د پلچکانو د جوړېدو ده ښه ښه بېغمه اوسه اتاګوله وروره داسې پروپوزل مې لیکلی دی انشاءالله الرحمن چې دا مازې ورته کښېږدې بیا به منظور سي پوه سوې نو زه به دې هم داسې ونازوم که چیرې زموږ لاسته دا پروژه راله او موږ وګټل ډېر به دې ونازوم انجینر صاحب اتاګوله په هغه تېره پروژه کې هم تا کول کړی و چې ستا حصه در کومه خو خیر بیا مو د یاده ونه باسېده خیر ته غم مه کوه انجینر صاحب زما کارونه تا ته کم نه دي در معلوم چې کارونه خلاص ول بیا نو ما و خپل طبیعت سره پرېږده چې زه تا څونه نازوم بس سمه ده چې دغه د مکتب په پروژه کې مو د یاده ونه باسې ډېر به خوشحاله سو کور دې خراب شه په دې زوی پلار دې ټینګ و نیکه دې ټینګ و لاس وارې مې درته ویلي دي چې دا بې ځایه کارونه مه کوه پر تا باندې زما خبره هېڅ تاثیر نه کوي ملا دې ماته شه ته دغه ظلمي ته وګوره ځان یې در کومه ځایه پورې ورسوئ نن ورځ اتاګل غوندې سړی زارۍ ورته کوي ورته اړ دی د میاشتې 25,000 افغانۍ معاش اخلي زه هم خوشحاله یم چې زوی لرم
شیطان کافي راته وایي چې راولاړ شه درته ستونې ونیسه په یوه وار دا لنډې خلاص کړه. خیر دی بابا پرېږده بیا به داسې نه کوي. یاره ولي محمده کله به دا ستا د واده وریجې خورو خو ظالمه د پلار پر کور دې زړه کړله. نو څه وکړم سمه جانه که زما په لاس کې نه دی که زما په لاس کې وای دا سبا مې واده کوئ خو یو څه ولور یې لا پاته دی چې دغه ور ادا کړم بیا به د خیره سره واده وکړم. دا څنګه ولور دی؟ دا 3 کاله کېږي چې تا غوښه ده تا لا دا ولور نه کوي ورپوره؟ سمه جانه که دا خلک په خپله واده باندې نه درېږي په 15 لکه یې را سره کړې وه اوس 10 لکه را څه غواړي به بیړۍ را باندې وکړي. 10 لکه؟ وعلیکم السلام. په خیرات ستړي مه شه پهلوانه. خیر اوس. او خو چې د یوه افغانۍ کم وي ولاکې په لاس درکړم. خدای دې خیر کړي بیا د چی شي 10 لکه دی بیا ول داسې خوا به دی ناستې پهلوانه د ده بیچاره دې خدای وزله وکړي. اوس مې ورته ویله مال ستا د واده وریجې به کله خورو ده راته ویله ولور یې پاته دی. مال دا څنګه ولور دی؟ وایي به بیړۍ را باندې وکړي چې 10 لکه راکړه په 15 لکه یې را کړې وه اوس 10 لکه را څه غواړي. سمه جانه که دی مازې خطا وتلی دی د ده دپاره 10 لکه چې شي دی خو ور دی کې که د ده پر ځای بل یو وای اوس بیا اولادونه ګرځېدی زوروره. پهلوانه ناکي د خېټې څه خبرې مه کوه چې پیسې نه وي د کومې خوا وکړمه واده یوه افغانۍ نه پیدا کېږي یوه افغانۍ ته خبر یې. عجبه سړی ولې د خېټې خبرې کوم زوروره؟ شکر دی دومره جایداد لرې چې 100 روپیه ولاکه معلومېږي. مسلمانه دا مځکې دا باغونه چې د یوه کال اصول یې واخلې دا غاړه وتلې سانه بیا په چش خوا بده ده چې د یوه کال اصول واخلې بالا خوله د ماسې شورې دا څو کاله کېږي چې هر شی په وکړم هلته یې په هغه پالیز کې مرض ووایي خپل سر له ولاکه جوړوي. پهلوانه ولي محمد هم نه دی ملامت. دا څو کاله کېږي زه په خبر یم چې پالیزونه یې مرض وکړي خپل د تیلو مصرف لا نشي ورایستلی. د ده 10 لکه د څه وې په دې وطن کې ځینې انسانان د پیسو په بدل کې خپل اولادونه خرڅوي. دوی ته دې خدای هدایت وکړي. خیر د دې دې خدای وزله وکړي رښتیا هم دی خوارکی خو مجبوره دی که زما منې ولي محمده زه به یو لار در وښیم قرار د یو چا څخه پیسې په پور واخله خپل واده دې په وکړه هغه ته په کراره ور ادا کړه. د چا څه یې واخلم پهلوانه ته ما عجبه خبرې کوې اول بیا هغه سړی ماته چې پیسې راکړي بیا زما څه نه غواړي بل دونه پیسې ماته څوک راکوي په پور باندې. ولې محمده ولې عجبه خبرې کومه زوروره څو دې په کار دې ماته ووایه چې زه در پیدا کړمه. چې داسې خبره ده ولي محمده نو چیشته ګوره هغې پیسې پهلوان در پیدا کوي قراره ځینې واخله خپل واده دې کوه نو بالا چیشته ګوره. سمه جانه که د ده د پرېږده د ده د ماسې د خولې خبرې دي. ولې مازې خبرې دي ولې محمده ووایه څو دې په کار دې چې در پیدا کړمه که مې در پیدا نه کړه بیا نو هلته ووایه زوروره. هېڅ نه وایم کور دې مودم. سلام علیکم. خدای دې راوله ساه دې جوړې بخیر یې سړی مې څنګه ښه سره جوړې خدای دې راوله پهلوانه ساه دې ښه سره جوړې بخیر یې اسماعیل سلامه سړی دې کامیاب لره سلامت اوس. سمه جانه که بانجان نور نشته؟ دا نه دي چې پراته دي ته په سترګو نه وینې؟ دا ولا داسې لږ خراب را معلومېږي سمه جانه که نور نشته؟ څه په سوي دي سهار مې راوړله تازه بانجان دي وا خراب سوي دي. دا چاریاک په څو دی؟ دا په چاریاک نه خرڅېږي دا دانه په پنجه ده. بو دا دانه تایدلې په پنجه د بانجان ته راکړه که څونه راکړه څونجې غټ بو دي وکړي.
منګي منځې منګي منځې په دغه چم پر اتاګل ځان ګران کړي ودرې چې ورې اتاګل څه کوي کې چې د پلار ګوسارې در نه کې لوبه دې نه پرېږدي ماتون به وګله وایي خلک دا شان ګرده رانیسم چې زه دغه اسمان سي بیا ګرده بسکلان لري زه نه لرم چې بازار ته ځې ماته باسکل چې شتي لیونی چې ته مکتب ووایې درسونه داسې ښه په خوند وایې شیطاني ونه کړې مور په عذاب نه کړې د کوڅې څخه د بل چا شر راته را نه وړې باسکل در رانیسمه چې نو کې غټ سي موټرسایکل در رانیسمه ته ورته وګوره اکاته دي څنګه ښه درس وایي دا رقم چې درس وایې مکتب وایې البته سبا ناست غټ سړی به درسه جوړ شوی د کاکا دی ته د هغه په کیسه کې مه کېږه اوس دا راته ووایه چې په مکتب کې دې یو نوی شی مې زده کړی دی ډېر مې زده کړی دی شاباش ته به د اسلام پنځه بناوې دې زده دي اول چې شتي بیا راته ووایه اوله کلمه راته ووایه ځه لا اله الا الله محمد رسول شاباش دغسې وه خپل درسونه وایه مکتب ته ځه جنګونه به نه کوې د کشیانو سره ښه زلمی څنګه دي د مکتب کارونه څه درته وم جان آغا خوند یې نشته ما ته خپله دا کار خوند نه راکوي ولې خیر تاګل خو ویله چې دا مکتب به داسې مکتب جوړ کړمه چې جوړه به په دغه شاوخوا سیمه کې نه وي داسې ښایسته مکتب به جوړ کړمه او بل ما ته نقشه راښکاره کړه ډېره ښایسته نقشه یې هم وه د دغه مکتب نو اوس څه مشکل دی په نقشه کې خو یې څه نه وم جان آغا خو کومه مسله چې کارګرو سره کاري هغه ټوله ریګ دی سمېټ ګرسر کې پشکستاله نه کیفیت یې ټیټ دی اتاګل په دې کیسه باندې خبر دی ولې نه دی خبر ما هغه ته څو واره وویله خو هغه ویل چې پیسې نشته زه خو د خپله جبه نشم مصرفولی تا ما ته ولې وختي نه ویل که دا رقم یې ولا که خر ته لا رسولی خیر ته فکر مه کوه زه سهار خپله ورځمه کار د نږدې څخه ګورم موږ څه کړو جان آغا دا خبره ما هم ورته کولی سوای ما دا نه چې سبا زموږ څخه خوا بده سي ته یې پوسه او کار یې پوسه یا زلمی دا خبره دې غلطه ده څنګه زموږ په څه دا مکتب د چا دپاره جوړېږي خو د هغه زموږ د کشرانو دپاره به جوړېږي د هغه زموږ د سیمې دپاره به جوړېږي خپلوي نه خپلوي که دی په دا خبرو باندې خوابدي خدای دې داسې خوابدي کړي چې بل یې په رنګ نه وي زه سبا ورځم هلته به سره ګورو چې دی سموي که نه سموي دا کار څه ستا د پلار سترګې راپخ کړې دي دا چیچ دی ما خو دونه مالګه نه وه وراچولې څنګه چې ته مالګه نه وراچولې وځه دلته ما وځه کښېنه دلته کښېنه وځه دا څه دی چې مېلمانه نه دي را سره د خدای فضل را باندې وسو موږ هم خوشحاله چې زموږ په کور کې مېرمنې شته مېرمنې ناستې دي ورته که لاشان دی به څه دسترخوان لکه ته هلته د باندې وبشه ورکې که ازویه دا په وولو نه سمیږي دا یې کومه اوله ورځ ده
ټول عمر دغه حال دی دا ښځه په اوري نه سمیږي په دې پوهېږي چې زما فشار لوړ دی که کس دیګ ته مالګه ډېر وراشي